څلور مهم او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بهترین خبرونه، خو د پاکستان او ګلخانانو لپاره ډېر بد خبرونه. لومړی خبر دا چې د شاه او عروس بند درېدلې چارې بیا پیل شوې. شاه او عروس بند چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري او له څه مودې راهیسې چارې د حقوقي تخنیکي استملاک او مالي ستونزو له امله په ټپه ولاړې بیا پیل شوي. په سیمه کې د انجینرانو او متخصصینو د نشتون له امله یې چارې ځنډېدلې وي. له نیکه مرغه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې په هڅو یې چارې د بیا ځل لپاره پیل شو. د اوبو د تنظیم ملي ادارې رئیس خان محمد تکل وایي په راتلونکي کې په دغه برخه کې هر ډول ستونزې پیښیږي، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې له لورې به ژر تر ژره حل کیږي. هغه زیاته کړې تر اوسه پورې د دغه بند 88% چارې بشپړې شوي چې د پلان مطابق به انشاءالله د روان کال تر پای پورې ټولې چارې بشپړې شي. د یادونې وړ ده چې د دغه پروژې د بشپړېدو وروسته د 2 توربینونو په لرلو سره شاه عروس بند 1.2 میګاواټه برېښنا، 15 میلیونه متر مکعبه د څښلو اوبه او 10 میلیونه متر مکعبه اوبه به په کال کې تنظیموي. همدارنګه د دغه بند د جوړولو سره به د موسمي سیلابونو مخه نیول کیږي او 3500 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. سعودي سفیر له مسلم یار سره په لیدنه کې افغانستان کې 100 دیني مدرسې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت، کابل کې روغتون او ننګرهار کې نړیوال اسلامي پوهنتون جوړو. کابل کې د سعودي عربستان سفیر جسیم محمد الخالدي د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل الهادي مسلم یار سره کتلې او د سوله ییز افغانستان په اړه د باچا سلطان سلمان بن عبدالعزیز هیلې وړاندې کړي. کابل کې د ریاض سفیر جسیم محمد الخالدي ویلي چې هیواد به کابل کې د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یو روغتون، ننګرهار کې اسلامي نړیوال پوهنتون، همدا ډول به د هیواد بېلابېلو ولایتونو کې 100 دیني مرکزونه او مدرسې هم جوړوي. سعودي سفیر ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې بهیر کې هڅې کوي او تمه لري چې افغانستان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل الهادي مسلم یار هم د افغانستان څخه د سولې او بیا رغونې بهیرونو کې د سعودي عربستان هڅې ستایلې دي او د لا همکارۍ غوښتنه یې کړې. ننګرهار نه تاجکستان ته د غنمو 8 نور ترېشلې صادرې شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په دې ولایت کې جوړ شوي د غنمو 8 نور ترېشلې هم تاجکستان ته صادر شوي. د ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي دا ترېشلې په دې ولایت کې جاوید افغان په نوم یوې فابریکې جوړې کړي او په خبره یې نن تاجکستان هیواد ته صادر شو. له دې وړاندې هم د یادې فابریکې څخه 12 ترېشلې له هیواده د باندې صادر شوي دي او په دې سره د صادر شویو ترېشلو شمېر 10 ته ورسېد. د فابریکې مسؤلان وایي ډېر ژر به د تاجکستان سربیره قرغیزستان هیواد ته هم ترېشلو صادرات پیل شي. دوی زیاتوي چې په صادر شوي ترېشلو کې د هر یو وزن 12.15 کیلو 50 کیلوګرامه دی او هر یو 200,000 افغانۍ قیمت لري. ننګرهار کې یو ځل بیا د کورونا وایرس له محدودیتونو وروسته د تولیدي شرکتونو فعالیت ښه شوی، خو مسؤلین د برېښنا په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي که دولت ورته د برېښنا د برابرولو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، تولیدات به په نړیواله کچه شي. هند له افغانستان سره د 5 ساختماني پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. هند له افغانستان سره د 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 15 غنیزو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. دا هوکړه لیکونه نن یکشنبه په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت، پوهنې وزارت، اقتصاد وزارت استاد او د هند سفیر ویني کومار ترمنځ په یو ناسته کې لاسلیک شو. په دې پروژو کې 3 ښوونځي چې 2 په بدخشان او 1 په نورستان کې شامل دي. همدا شان هوکړه وشوه چې په فراه ولایت کې یو تدریسي تعمیر او د کاپیسا د البیروني پوهنتون داخلي لارې ورغول شي. د هند سفیر ویني کومار په دې ناسته کې وویل چې هند له تېرې لسیزې راهیسې افغانستان سره د نږدې 3 میلیارډ ډالرو ژمنه کړې ده. د ویني کومار په وینا هند افغانستان کې نږدې 400 پراختیایي پروژې بشپړې کړې دي. هغه وویل دغه هوکړه لیکونه دا څرګندوي چې هند د افغان ځوانانو ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. د هند سفیر د افغان سولې په اړه هم ویل دوی د داسې یوې پروسې ملاتړ کوي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي او هیله لري چې افغانستان د یوې پایدارې سولې څښتن شي. ویني کومار هیله وښوده چې افغانستان د هغه ترهګرو ډلو له شتونه پاک شي له پولې بهر سرچینه اخلي. هند افغانستان یو ستراتیژیک ملګری هیواد چې تېرو 20 کلونو کې افغانستان سره په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو او افغان ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو په برخه کې